ډاکټر عافیه صدیقي څوک ده او څه جرم یې کړی دی؟ د ډاکټر عافیه صدیقي قضیه تر کومه ځایه رسېدلې؟ آیا هغه به کله خوشي شي؟ د ډاکټر عافیه صدیقي روحي او رواني حالت څنګه دی؟ امریکا عافیه صدیقي ولې ونیوله او ولې دا خبره کلونه دنیا ته ونه کړه؟ دا او ډیر نور موضوعات دا ټول د ګوانتانامو د ډیرو بېګناه بندیانو او په امریکا کې د ډیرو نورو زندانونو وکیل ښاغلي کلیف سټاپ سمیت څخه اورو. کولی شو چې د ډاکټر عافیه صدیقي په اړه وغږیږو؟ ولې نه؟ د عافیه صدیقي قضیه مې د هغې د خور په غوښتنه یو کال مخکې اخیستې ده. ما تقریبا د سلهاو نفرو قضیې مخته وړي دي کوم چې د متحده ایالاتو په واسطه بندیان او شکنجه شوي وو، مګر دا تر ټولو سخته ده. فکر کوم چې دا به اولاد ونه لري، مګر زه یو زوی لرم او د هغه نوم ویلف دی. عافیه صدیقي هم په امریکایانو د $55,000 په بدل کې خرڅه شوه او هغه د 3 اولادونو سره وتښتول شوه چې یو پکې 6 میاشتنی سلیمان، یوه 3 کلنه لور مریم او یو 6 کلن زوی حامد نومیده. دوی په کراچۍ کې اختطاف شول چې په هماغه لومړي وخت کې سلیمان ورته ووژلو او د نورو 2 اولادونو سره یې کابل ته راوستله چې دا نور 2 اولادونه یې وروسته په امریکا کې پیدا شول او د امریکا تابعیت درلود. مریم یې امریکا کې یوې عیسوي کورنۍ ته د ساتلو لپاره ورکړی وو چې موږ بالاخره 2 کاله وروسته هغه د دې کورنۍ نه راوویستله. په دغه وخت کې هغه 11 کلنه وه. په افغانستان کې حتما داسې خلک شته چې د دې جنۍ په اړه معلومات لري. نو که هر څوک اوس د دې جنۍ په هکله معلومات لري، د مهرباني له مخې د زما سره اړیکه ونیسي، ځکه چې زه غواړم د هغې په اړه معلومات ترلاسه کړم. د هغې زوی حامد یې همدلته په افغاني زندان کې واچولو او 15 کاله یې همدلته تیر کړل. هغه ته امریکایانو ویلي وو که خپل نوم دې چاته وویلو حامد صدیقي نو وژنو دی، او هغه ته یې د علي نوم ورکړ. هیله لرم چې د ده سره هم وګورم. که کوم چا د سره صلیب سره کار کړی وي، کیدای شي ورته معلومات وي. وروسته یې په همدې حالت کې عافیه د باګرام هوایي ډګر ته وړې وه. امریکا تر اوسه د هغه په اړه درواغ وایي چې هغې پاکستان او افغانستان ته تګ راتګ کوو، مګر هغه داسې نه وه. موږ بیا د ځینو ډیرو خو افغانانو نه چې په باګرام کې کار کولو د عافیې په اړه معلومات ترلاسه کړل چې د قید نمبر یې 650 و او دا د امریکایانو په واسطه ډیره شکنجه شوې وه. د یوې ډبلې شیشې شاته یې ماشومان زورول او دې ته به یې ویل چې دا ستا ماشومان دي. نو ته فکر وکړه چې د یوې مور لپاره دا څومره سخت حالت دی. کله چې امریکایانو ته دا واضح شو چې دا خو د القاعده غړي نه ده، نو غوښتل چې ځان ورڅخه خلاص کړي او کوشش یې وکړ چې د ځانمرګي په شکل یې ووژني. نو هغه یې غزني ته ولېږله او عافیې ته یې ویلي و چې ته به د لور سره بیرته یو ځای شي. خو کله چې غزني ته ولاړه، د خالد بن ولید مسجد مخې ته 6 ساعته ناسته وه او فکر یې کولو چې اوس به ورته لور راولي. نو یو چا خبر تیر کړی و چې دا ځانمرګي ده. نو خلک د ماشینونو سره راغلل او محاصره یې کړه تر څو یې ووژني. مګر هلته یو ډیر شریف هلک و چې خیاطي یې کوله او زه ورته ډیر احترام هم لرم. هغه په اردو باندې پوهېدو. کله چې هغه راغلو، د خلکو او د عافیې ترمنځ خبرې وکړي. خلکو ته یې وویل چې تاسو دا نشئ وژلی او د هغې ژوند یې وژغورو. بالاخره هغه په یوه حادثه کې په مرمۍ وویشتل شوه. امریکایانو وویل چې دا یوه ډیره بده ښځه ده او وروسته یې امریکا ته یوړه. هغه اوس 80 کلن حبس باندې د تگزاس په زندان کې ژوند تیروي. ګوانتانامو ډیره بده ده، مګر څه چې د دې خوارې ښځې سره وشو د ګوانتانامو سره هم د مقایسې وړ نه دي. هغې باندې 2 ځله جنسي تیری شوی او نوره یې هر وخت جنسي زورونه لیدلې. دغه زندان د امریکایي عسکرو نه ډک دی چې ډیر یې په جنسي تیري متهم دي. زه تیر کال ورغلم چې وی ګورم. کله چې دغه خواره ښځه وګوري، هیڅ هم نشي ویلی. نو ځکه زه غواړم چې هغه د دې زندان نه راوباسم او که هر څوک د هغې په اړه په افغانستان کې معلومات ولري، زه دې معلوماتو ته ډیر اړتیا لرم. کولی شي له ما سره یې شریک کړي. متحده ایالاتو د څه شتمه درلوده چې هغه یې تر دې دمه بندي کړه، پټه یې وساتله او شکنجه یې کړه؟
The problem with all of these folks, I mean, this is a دا په ګوانتانامو کې د 280 زندانیانو احصایه ده د چا په حق چې د امریکا دولت ویلي دي چې دوی په نړۍ کې له بدو بدتر تروریستان دي. موږ یې 99% چې 280 تنه کېږي د ګوانتانامو د زندان څخه خوشي کړل، کوم چې ټول بې ګناه وو. دا ټول په امریکایانو د پیسو په بدل کې خرڅ شوي وو. امریکایانو د پیسو په مقابل کې هغه بې ګناه خلک نیول او شکنجه کول یې هسې په هسې ورسره د تروریست یوه کیسه ضمیمه شوې وه. په داسې حال کې چې دوی فکر کوو چې اصلي نفر یې نیولی او هیڅ کله یې دا فکر نه کولو چې دوی یو معصوم شخص زندان کې اچولی دی. دا یو ډیر غلط سیستم دی چې خلک د تروریست په نامو نیسي، بندي کوي، بیا ورڅخه ټول قانوني حقوق اخلي او په هغوی د همیش لپاره هلته ژوند تیروي. آیا د دې قضیې د پټ ساتلو لپاره کوم علت شته؟ The reason for the secrecy is twofold. دوی علتونه شته دی. اول کو دوی د ګوانتانامو د زندانیانو په حق له رښتیا ووایي چې دوی ټول تروریستان نه دي، دوی به ډیر احمق ښکاره شي او داسې به معلومه شي چې دوی دغه جنگ نشي ګټلی، نو دوی دغه قضیه پټه ساتي او په اړه یې درواغ وایي ترڅو هیڅوک یې په اړه پوه نشي. او د پټ ساتلو یو بل علت یې هم دا دی کو خلک دا واوري چې امریکا د یوې معصومې ښځې سره څه وکړل، نو د امریکا اصلي څیره خلکو ته واضح کیږي، کیدای شي چې په وړاندې یې راپورته شي. کوم په یاد وي چې کله امریکا سپېڅلی قرآن کمو ته وغورځاوه او دوی ته ورته نور کارونه یې وکړل، نو په نتیجه کې خلک راوپارېدل او د امریکا په قونسلګریو یې حملې وکړي. نو اوس هم دوی نه غواړي چې دا حقیقت ښکاره کړي چې په نتیجه کې خلک د دوی څخه متنفره شي. کو زه په دې پوهېدم چې دوی به دا ښځه خوشي کړي، نو ما به هم تاته دا کیسې نه وي کړي، خو اوس به زه تل خلکو ته دا حقیقت ښکاره کړم. کو په نتیجه کې هر څه کېږي ودې شي. نو بل علت یې همدا و چې امریکایان نه غواړي ترڅو خلک په دې حقیقت پوه شي چې په نتیجه کې د خلکو غوسه په جوش راځي. که دا هم راته ووایي چې په نوموړي باندې کومې دعوې دي؟ The allegation is that she attempted دا دعوه ده چې دوی کوشش کولو ترڅو یو امریکایي عسکر ووژني. امریکایان وایي چې په غزني کې د یو ډله عسکرو څخه یو تن خپل اسلحه په ځمکه ایښې وه او دې ښځې راواخیسته، محافظ قیدي ووهلو او غوښتل چې افسر ووژني. خو دا حقیقت نه دی، ځکه چې نه زه نه ته او نه هغه ښځه په دې پوهیږي چې په دې اسلحو کې محافظ قید کوم یو دی. کو فزیکی شواهد ته وکتل شي، امریکایي عسکر وایي چې دغه 2 سوري په دیوال کې د مرمیو سوري دي، خو خوشبختانه په هماغه ورځ مخکې د دې پیښې نه په هماغه اتاق کې یو پریس کنفرانس وو په کوم کې چې لیدل کېږي دا سوری د مخکې نه هلته موجود وو. هلته هیڅ کوم ډز هم نه دی شوی، هیڅ مردکې هلته نه وو او هیڅ هم هلته پاتې نه وو. یوازې څه چې واقع شوی و هغه دا و چې هغه د افغان عسکرو په واسطه نیول شوی و او هغوی سره په دې اتاق کې وه. کله چې د پردې تر شا هغې د امریکایانو او اوازونه واورېدل، څرنګه چې عافیه په انګلیسي پوهېده، نو ډیره وډار شوه ځکه چې 15 کاله د دوی په واسطه شکنجه شوې وه. هغې د پردې نه لږ د باندې وکتل چې څوک دی، نو یو عسکر ولیدله او 2 ډزې یې وویشتله. دغه عسکر په دې وخت کې یو جرم ترسره کړ ځکه هغې هیڅ چاته ضرر نه ورسولی. څرنګه چې هغه عسکر باید محاکمه شوی وای، نو په دې پسې دا د دروغو کیسه وتړله او هغه یې نیویارک ته یوړه. هغې هیڅ کوم عیني شاهد نه درلود ځکه یې په 80 کاله بند محکومه کړه. دا ویلی شي چې د څومره وخت لپاره به د دې په قضیه کې everything about these. There's a lot of work. زه د یو کال راهیسې په دې قضیه کار کوم او ډیر کار پکې شته. تر ټولو غټ ثبوت یې دلته په افغانستان کې دی. د دې ځای خلک را سره ډیره مرسته کوي، خو بیا هم ډیره سخته ده چې دا شواهد پیدا کړو ترڅو د دې کال تر اخره دا ښځه را خلاصه کړو. ځکه چې په امریکا کې داسې یو حالت دی چې د راتلونکي نومبر په 5مه انتخابات دي، نو د 5 تاریخ نه د راتلونکي رئیس جمهور تر ټاکل کېدو پورې 10 هفتې وخت شته. که جو بایدن وګټله یا یې وبایلله کومه خبره نه ده، موږ ضرورت لرو چې په دې وخت کې هغه د ځان سره موافق کړو ترڅو عافیه خوشي کړي.
ډاکټر شکیلا افریدی هغه ډاکټر ده چې د امریکایانو سره یې د بن لادن په تعقیب کې مرسته کړې وه. امریکایان دا غواړي او موږ عافیه غواړو، نو که دوی غوښتل چې دا له یو بل سره تبادله کړي دا به ډیره ښه شي او په نتیجه کې به یې عافیه کور ته راولو. هغه په زندان کې څنګه ده؟ I don't know about you, Emma, but کو 15 کاله د شکنجه کړم، اولادونه دی ووژنم او یو څه یې اختطاف کړم، نو ته به څنګه یې؟ for a few years, how are you going to be? Not well. Not well. ښه به نه یې که نه؟ کو ته د عافیې سره خبرې وکړي، هغې تر دکتورا پورې تعلیم کړی دی او هغه ډیره هوښیاره ښځه ده. کو د هغې سره د دې شکنجې او اولادونو په اړه خبرې وکړي، هغه ډیره دردمنه ده او که هر څومره فکر هم وکړو د هغې د درد اندازه نشو لګولی. نو دا داسې یو څوک ده چې باید د زندان نه راوویستل شي. همدارنګه د دې خور هم په کراچۍ کې یوه ډیره تکړه ډاکټره ده. I do have a message for د all هغې the کورنۍ ورسره څه ډول تماس کوي؟ The first is there's many of us in the West who think that د هغې خور فوزي هم هغه 20 کاله نه وه کتلې او د هغې اولادونه اوس 25 او 29 کلن دي. دوی د امریکا پاسپورټونه لري مګر امریکا ته نه ځي ځکه چې ښه ورسره نه دي کړي. فوزي ته خو یې د امریکا ویزه نه ورکوله. ما هڅه وکړه چې بالاخره هغې ویزه واخیسته او خپله خور یې ولیدله، مګر کو خپله ځوانه خور په زندان کې په داسې حال کې وګوري نو زړه دې ماتوي. زه هلته ولاړم، زه هلته وم. دوی دواړه د نرسري سندرې سره زمزمه کولې، کومې چې دوی په ماشومتوب کې یو ځای په کراچۍ کې ویلې. په پای کې د اورېدونکو لپاره کوم پیغام لرئ؟ زه د ټولو افغانانو لپاره یو پیغام لرم. زموږ په غرب کې ډیر کسان دا فکر کوي څه چې د افغانستان له خلکو سره وشو دا سم ونه شول او اوس چې هم ورباندې کوم بندیزونه دي هم صحیح نه دي. نو زه هم دا وایم چې غرب په دې کار کې ډیر غلط دی. داسې کار باید نه وکړی. موږ باید د صلح نه ډکه نړۍ ولرو او په پای کې باید ووایم چې زه د افغانستان د کرکټ ټیم سره ډیره مینه لرم. زه له تا ځانګړې مننه کوم محترم کلایف سټیپ سمیت. مننه. Well, thank you. It's a pleasure. Thank you so much. Thank you.